سلامونه نیک هیلې درنو قدرمند الله دې وکړي چې راته روغ جوړ واوسئ ملګرو په نن ویډیو کې به تاسو ته د کمال درې زبردست او خوندور سیټینګونه وښیم نو دغه ویډیو ډیره د کمال ډکه ویډیو ده ویډیو تر پای وګورئ چې تاسو په ویډیو باندې مکمل پوه شئ ملګرو په دغه ویډیو کې به تاسو څنګه چې تاسو څنګه کولی شئ خپل د فیسبوک نوم بدل کړئ خپل د فیسبوک نوم چینج کړئ خپل د فیسبوک ایمیل یا نمبر چینج کړئ او خپل د فیسبوک پاسورډ چینج کړئ درې ډیر زبردست خوندور سیټینګونه دي نو ویډیو تر پای وګورئ چې تاسو په دغه سیټینګونو باندې مکمل پوه شئ ملګرو که تر اوسه مو زما فیسبوک پیج نه وي فالو کړی نو هیله لرم زما فیسبوک پیج سره فالو کړئ او د یوټیوب چینل لازمي سبسکرایب کړئ ورځو ملګرو دغه سیټینګونه تاسو ته زه ښیم ملګرو لومړي سر به تاسو خپل د موبایل فیسبوک اوپن کړئ د موبایل فیسبوک هم چې اوپن کړئ ملګرو دلته څنګ کې 3 لاینز په دغه باندې به تاسو سمپل کلیک کړئ په دغه باندې چې کلیک کړئ ملګرو نو دلته ولاندې سیټینګ اینډ پرایوسي په دغه باندې به تاسو سمپل کلیک کړئ په دغه چې کلیک کړئ ملګرو نو دلته تاسو سیټینګ نوم آپشن ده په دغه باندې به کلیک کړئ په دغه باندې چې کلیک کړئ ملګرو نو دلته لیکلي personal and account information سمپل به دغه باندې تاسو کلیک کړئ په دغه باندې چې کلیک کړئ دا اول سر کې لیکلي نیم تاسو به سمپل په دغه باندې کلیک کړئ په دغه باندې چې کلیک کړئ ملګرو نو دغه ته لیکلي ملګرو فرست ټایم دغه فرست ټایم تاسو په دغه باندې کلیک کړئ دا به ریموو کړئ دا به چینج کړئ او لاست ټایم دا به تاسو ریموو کړئ تاسو به چینج کړئ نو دا چې هر څه نوم ورکړی وي هغه به دلته چینج کولی شي په اسانۍ سره چې کله مو دغه نومونه دلته ولیکل ملګرو نو دلته به لاندې ریویو چینج په سمپل په دغه باندې کلیک کړئ او دغه به چینج شي ملګرو ډېر زبردست او د کمال ډک سیټینګ دی ملګرو اوس دا دویم سیټینګ کوم څنګه کولی شئ خپل د فیسبوک پاسورډ چینج کړئ نو ملګرو دا په 3 لاین باندې کلیک په دم چې کلیک کړئ دلته به سیټینګ اینډ پرایوسي په دغه باندې به کلیک کړئ په دم چې کلیک دلته سیټینګ آپشن په دغه باندې به کلیک کړئ په دم چې کلیک کړئ نو دلته بیا لیکلي پاسورډ اینڈ سکیورټي په دغه باندې تاسو سمپل کلیک کړئ په دم چې کلیک کړئ ملګرو دلته لاندې لیکلي چینج پاسورډ سمپل په دغه باندې کلیک کړئ دلته لیکلي کرنٹ پاسورډ ان تاسو موجوده اول د فیسبوک کوم پاسورډ چې ده ملګرو هغه تاسو دلته انټر کړئ وبه لیکئ او لاندې تاسو نیو پاسورډ ریټیپ نیو پاسورډ دلته به اول چې کوم پاسورډ دغه به ولیکئ ملګرو او لاندې تاسو غواړئ نوی پاسورډ دلته ورکړئ ملګرو نوی پاسورډ دلته ولیکئ او د درېیمه خانه کې هماغه پاسورډ چې کوم نوی و د دویمه خانه کې هغه به دلته هم ورکړئ نم چې کله پاسورډ دلته ولیکل دلته اپډیټ پاسورډ سمبل به په دغه باندې کلیک کړئ او تاسو به د فیسبوک پاسورډ به چینج شي تبدیل به شي ملګرو نو اوس ملګرو تاسو ته درېیم هغه سیټینګ کوي تاسو څنګه کولی شئ خپل د موبایل نمبر یا ایمیل چینج کړئ ملګرو د دغه لپاره ملګرو لاړ شئ خپل د موبایل مسنجر ته دغه چې اوپن کړئ ملګرو نو دلته پاس د تصویر خپله لوګو ده په دغه باندې به سمپل تاسو کلیک کړئ په دم چې کلیک کړئ ملګرو دلته به لاندې لاړ شئ ملګرو سکرول به وکړئ دلته اکاونټ سیټینګ په دغه باندې به تاسو سمپل کلیک کړئ په دم چې کلیک کړئ لږ انتظار ورته کوم ملګرو نو دلته اول آپشن کې لیکلي پرسنل انفارمیشن سمپل په دغه باندې کلیک کړئ نو دلته لیکلي ملګرو کانټیکټ اینډ فون په دغه باندې به سمپل کلیک کړئ په دم چې کلیک کړئ ملګرو نو دغه تاسو سمپل لیکلي اډ فون نمبر سمپل تاسو په دغه باندې به کلیک کړئ هلته خپل د موبایل کوم نمبر چې دی ملګرو تاسو غواړئ ملګرو خپل د فیسبوک نمبر ور چینج کړئ سمبل په تاسو دلته هغه نمبر ولیکئ ملګرو هغه نمبر هم چې دلته ولیکئ دلته کانټینیو به ووایئ ملګرو نو دغه به چینج شي ملګرو او که تاسو غواړئ یو ایمیل باندې فیسبوک جوړ کړئ هغه غواړئ هغه ایمیل چینج کړئ ملګرو تاسو سمپل لاندې ایډ ایمیل ایډرس په دغه باندې به کلیک کړئ په دم چې کلیک کړئ دلته ایډ ان اډیشنل ایمیل ایډرس نو دغه به تاسو کوم نوی ایمیل چې غواړئ خپل فیسبوک ته چینج کړئ ملګرو هغه ایمیل به دلته انټر کړئ ملګرو دلته لاندې کې ټو سیو دس سیټینګ پلیز انټر یور فیسبوک پاسورډ تاسو دغه سیټینګ سیو کوئ دغه ایمیل چینج کوئ تاسو بل خپل د موبایل د فیسبوک پاسورډ هم دلته انټر کړئ خپل د فیسبوک پاسورډ به هم دغه انټر کړئ او دم چې کله انټر کړئ دلته ایډ ایمیل په دغه باندې تاسو سمپل کلیک کړئ دغه به چینج شي ملګرو ډیر د کمال راز ډک سیټینګونه ملګرو الله دې وکړي چې تاسو هم خوښ شوي وي او که غواړئ چې تاسو خپل پخوانی د کوم نمبر هم چې ورکړی هغه ریموو کړئ هغه ختم کړئ خپل ایمیل هم ورکړی پخوانی هغه ریموو کړئ ختم کړئ سمبل په تاسو په دغه خپل ایمیل باندې کلیک کړئ په دم چې کلیک کړئ ملګرو نو دغه هلته لیکلي ریموو لاندې آپشن د ریموو سمبل په تاسو په دغه باندې کلیک کړئ دا به ریموو شي او که غواړئ تاسو په خپل فیسبوک په 2 ایمیلو په 2 نمبرو په 3 نمبرو خلاص کړئ تاسو کولی شئ دا ایډ فون نمبر ایډ ایمیل بل ایمیل هم انټر کړئ بل فون نمبر هم انټر کړئ نو ډېر خوندور د کمال راز ډک سیټینګونو الله دې وکړي چې ستاسو د استفادې وړ ګرځېدلي وي ملګرو که داسې ډېرې ښایسته ښایسته ویډیوګانې غواړئ نو هیله لرم زما فیسبوک پیج سره فالو کړئ او یوټیوب چینل لازمي سره سبسکرایب کړئ سره بیا بل ویډیو هم فالو الله سپارم ښه وخت السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ